او دا اعمال او اقوال د بنی آدم دا به د قیامت په ورځ باندې تللی کیږي. دا یوه. دویم چې حدیث مبارک در واخسته، د حدیث مبارک خلاصه دا ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو دو کلمات دي، دو کلامونه دي، دو خبرې دي د رب العالمین په درگاه کې ډېرې درندې دي، په ژبه خفیفې دي، د میزان په تله کې درندې دي، الله تعالی ته محبوب او خوښې دي. هغه کلمات کوم دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. معزز سامعینو، راځو د دې باب تفصیل ته او د حدیث مبارک د کلماتو تفصیل او وضاحت ته. اول، امام بخاری رحمت الله علیه چې دا باب وضع کړی دی، ذکر د دې باب د وضع کولو نه د مبارک غرض څه شی دی؟ نو په اوله مرتبه کې دا خبره موږ او تاسې کوو چې غرض د امام بخاری رحمت الله علیه د وضع کولو د دغه باب نه او د ښودلو د دغه باب نه اثبات د یوې بهترین عقیدې د اهل سنت والجماعه دی. هغه عقیده کومه ده؟ اهل سنت دا عقیده لري چې د قیامت په ورځ باندې به د انسان اعمال تللی شي. دا د اهل سنتو عقیده ده. د وینا دا به تللی شي، د کړنې دا به تللی شي او تلل کېږي به سره کم. آیت دی د قرآن کریم، الله تعالی فرمایي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. د بنده د خولې نه یو وینا نه وځي، د ده ژبه په یو شي باندې خوځېږي نه مګر د هغې تر څنګ یوه چوکیداره فرښته ناسته وي او یو چوکیدار ملک ناست وي، د ده دا د خوله نه چې څه شی وځي، که ښه وي او که بد وي، دا هلته د ده په صحیفو کې لیکي، د ده په عملنامو کې لیکي. او دا د ده په صحیفو کې چې دا کوم څه ولیکلی شول، که د ده عمل وي او که د ده عقیده وي او دارنګې که د ده وینا وي، نو دا به د قیامت په ورځ باندې تللی شي. د اهل سنت والجماعه دا عقیده ده او دا نظر دی. امام بخاری رحمت الله علیه د دغه بهترین عقیده اثبات کوي. نو ته به وایې چې اثبات په کوم انداز کوي؟ دو دلیل راوړي د عقیدې د اثبات دپاره. یو دلیل د الله تعالی د کتاب نه، ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، دا آیت دی. دویم دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ذکر کوي چې هغې کې دا کلمات دي چې ثقیلتان فی المیزان. دو کلمات داسې دي چې دا د میزان په تله کې درانده کلمات دي. نو چې د میزان په تله کې درانده دي، خو دې نه دا معلومیږي چې دا کلمات په تله د میزان کې اچولی شي او دا کلمات تللی شي. نو ځینې کلمات به داسې وي چې هغه به سپک وي او ځینې کلمات به داسې وي چې هغه به درانده وي. نو دغه بهترین عقیده چې په دویمه مرتبه کې دی ثابتوي، د دغه حدیث مبارک په راوړلو سره یې ثابتوي. دا چې د دې عقیدې د اثبات نمط بیا څه شی دی او منطقي طرز یې څه شی دی، نو دا وروسته د دې کتاب په اړه زه تاسو ته وضاحت کوم چې دا کوم کتاب اوس موږ نوی لیکلی او په دې کې تقریبا 15 یا 83 مسایل دي. په هغې مسایلو کې یوه مسله چې دی د وزن ده. په دې کې دعوه د اهل سنت والجماعت څه شی ده؟ ثابتو دا دعوه سره کم دلایل د دغه دعوی د اثبات لپاره څه شی راوړو؟ ردود او اعتراضات د منکرینو زموږ په دعوه څه شی دي؟ د هغې د اعتراضاتو نه زموږ اجوبه کوم دي؟ او بیا د منکرینو دعوه په باب د وزن د اعمالو څه شی ده؟ او د هغې د دعوی مفاسد او د هغوی په دعوه باندې ردود. نو دا مې تاسو ته تفصیلا په دې کتاب کې لیکلي او خبره مې ورته اسانه کړې، نور وخت ورباندې نیسم نه. دا به تاسو وګورئ انشاءالله په اتمې او اکملې طریقې ترې استفاده کوی شي په آسان انداز. نو د عقیده د اهل سنتو دا ده چې اعمال د بني آدم دا به تللی شي. دا یو. ضمناً د دغې عقیدې په اثبات په ضمن کې امام بخاری رحمت الله علیه په یو ګمراه فرقې باندې رد هم کوي.
هغه ګمراه فرقه کوم یوه؟ دا فرقه د معتزله. دا چې معتزله څوک دي او د معتزله ایجاد د کوم وخت نه وشو د دوی د عقایدو، دا ډله کله را پیدا شوه، د را پیدا کېدو لامل یې څه شی وه، بیا د دې ډلې هغه اطوار کوم دي، کوم طبقات د علماو یې تیر شوي دي، دا ځان ته یو طولاني مبحث دی. خو لنډه دا چې معتزله یو ګمراه جماعت دی، ملایان پکې تیر شوي ډیر خطرناک، د قاضي عبدالجبار په شان کتابونه یې لیکلي، تفسیرونه یې لیکلي دي، ځان د پاره اصول وضع کړي وه. د دې جماعت یو کتاب یو عالم لیکلی، که تاسو نیټ کې سرچ کې پیدا کولی شئ، په نوم د الاصول الخمسه. د معتزلو عقیده په 5 اصولو باندې بنا ده، او د دې 5 واړو اصولو وضاحت په هغې خپل کتاب کې کړی. خو په امت مسلمه کې خطرناک جماعت چې تیر شوی، هغه جماعت د معتزله و. دا معتزله د وزن د اعمالو نه منکر و. دوی ویل د قیامت په ورځ اعمال به نه تللی کېږي. وجه څه شی ده؟ دلیل یې ځان دپاره ویلی و، احمقانه دلیل. وی دا اعمال چې دي نو دا خو اعراض دي، او د اعراضو قانون دا دی چې اذا وجد فتلاشا. اعراض بقا نه لري، خپله وجود نه لري، بس عرض موجود شو ورک شو. لکه وینا د موږ او تاسو یې کوو وکړله نو لاړه، چا ونه لیدله. عمل مو وکړه نو بس لاړو، چا ونه لیده. نو چې هر کله اعمال اعراض دي او اعراض بقا نه لري، نو د دغې اعمالو ټول به په څه طریقه باندې وشي؟ ټول خو د هغه شي کېږي چې هغه جسم وي، جسم لري، بقا لري، جوهر وي، او اعمال اعراض دي، اعراض نه تللی کېږي. دا د دوی یو فاسده رایه وه. نو بیا به یې د خپلو خلکو ته ویل، لکه دا نن سبا هم دا فتنه ډېره په اوج کې وه، د خلکو ته به بیا ذهنیت جوړوه او ذهن سازي به ورته کوله. اوس هم مسلمانانو ته دا ذهن سازي کېږي. که بیا به دوی ته وویلی شول چې ولې قرآن کریم کې آیتونه راغلي، لکه دغه آیت ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، احادیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلي په باب د وزن د اعمالو. نو دې احادیثو آیتونو سره څه چل کوئ؟ نو بیا به دوی ویل چې دا څومره احادیث او یا روایتونه، یعنې چې کوم نصوص په باب د وزن د اعمالو راغلي، وایي دا په خپل حقیقت نه دي حمل. ښه نو څه شی مراد دی تېنه؟ وایي دا حمل دی په مجاز. او مجاز څه معنا؟ وایي په څومره آیتونو احادیثو کې چې وزن د اعمالو راغلی، وایي دا کنایه ده د رب العالمین د عدل نه. اعمال به تللی کېږي، څه معنا؟ یعنې خدای تعالی به د قیامت په ورځ انصاف کوي، بې انصافي به د خپلو بندګانو سره نه کوي. دارنګې چې دی د الله تعالی د عدل اظهار به کېږي د قیامت په ورځ باندې. د اعمالو طول نشته. کشرانو ته ویل تا خو هسې د ملایانو را جوړې کړي خبرې ده، که نن سبا هم د میډیاګانو کې تاسو د منکرینو د احادیثو نه دا خبره اورئ. وایي دا یې صرف دې دپاره جوړې کړي چې د عوام ډاروي ورباندې. هلکه اعمال هم تللی کېږي، وینا هم تللی کېږي. ګورې پام کوئ چې غلط کار ونه کوي. وایي دا درندې خبرې د علما د خپلو عوامو ته کوي دپاره د دې چې د عوام دا بدو کارونو نه متنفره شي او د بدو کارونو ته زړه ښه نه کړي. کنې نور وزن نشته دی، وایي چې تا د هره خبره تللی کېږي او ستا د هر عمل تللی کېږي. دا یوه. او دویم به یوه عقلي شبه ویله. وایي که د قیامت په ورځ اعمال تللی شي د بندګانو، نو وایي پوښتنه کوو دا اعمال د بندګانو چې تللی کېږي، وایي خدای تعالی د دې بندګانو په اعمالو عالم دی او که نه؟ رب العالمین ته دا علم شته که نه چې دا بنده دغه عمل کړی او دی نه دی کړی؟ وایي که رب العالمین ته د بنده په ټولو اعمالو باندې علم وي او بیا هم د قیامت په ورځ د بنده اعمال تللی کېږي، نو دا خو تحصیل د حاصل، دا خو بې پیدې کار دی. نو څه دپاره یې تلي؟ خدای تعالی ته اسم معلوم دی چې پلانی بنده دا کار کړی، پلانی بنده دا کار کړی، پلانی بنده دا کار کړی، نو دوباره تول ته څه ضرورت دی؟ او که چېرته وایي رب العالمین ته د بندګانو د اعمالو علم نه وي، نو بیا خو نسبت ته جهل راځي رب العالمین ته، او جهل دا خو صفت د نقصان دی. الله تعالی خو عیاذا بالله جاهل نه دی، بلکې رب العالمین په هر څه عالم دی او هر څه نه آګاه دی.
نو بیا وی د وزن د اعمالو ضرورت څه شی دی. دا عقلي شبهات به مسلمانانو ته چې دی په زړونو کې اچول، د هغې په دماغو کې به یې دا بېکاره پیچکارۍ کولې او ویل به یې چې وزن د اعمالو نشته. د ملیانو په خولو باندې دوکه کېږي. ما ایتونه چې کوم راغلي دي وایي په دې کې مقصود د رب العالمین د عدل اظهار دی. امام بخاری رحمت الله علیه راغی دا باب وضع که، نو یو طرف ته اثبات دی وی حق عقیدي و پکې، او دویم طرف ته په دغې جماعت باندې رد دی چې ګوره دا کومه خبره دوی کوي، دا خبره د دوی او دا رایه د دوی د منهج د اهل سنتو نه خلاف ده، بلکې د اهل سنه والجماعه رایه دا ده چې د قیامت په ورځ باندې به د بندګانو ټول اعمال تللی کېږي او د دوی ټولې ویناګانې به تللی کېږي. نو دوی چې ویل چې مقصود د رب العالمین د عدل اظهار دی، نو دې سره څه چل کوي؟ وایتونه په خپل ظاهر نه دی حمل. نو موږ تاسو خو قاعده ویلې د مولوي صاحبانو، اصول دا دی د شریعت الفاظ تر هغه وخته پورې چې د هغې معنا حقیقي متعذره نه وي، نو دا به په حقیقت حملوي. او که چېرته د یو لفظ معنا حقیقي متعذره وه تا نه شو اخیستلی، نو د هغې نه بعد د ضرورت په اساس باندې به ضرورت مجاز ته کوي. دا چې ته وایې آیت کې وزن ذکر دی او مراد ترې نه عدل دی، نو دا خو حقیقت نه دی، دا خو مجاز دی. ضرورت څه شی دی دې کې چې ته معنا حقیقي د لفظ پرېږدې او معنا مجازي ته ځې؟ دا یو. او دویم که دوی دا وایي چې دا اعمال د بنده دا رب العالمین ته معلوم دي که نه دي، که معلوم نو د څه دپاره تللی کېږي؟ نو موږ تاسو وایو چې اعمال د بنده ټول رب العالمین ته معلوم دي، خو د قیامت په ورځ باندې چې تلي نو دا د رب العالمین افعال دی. افعال د رب العالمین زموږ رایه د اهل سنتو دا ده چې دا معلل بالاغراض نه دي، یو. او دویم دا چې د اعمال د بنده چې د قیامت په ورځ باندې تللی کېږي په دې کې ډېر حکمتونه دي د رب العالمین. د هغې حکمتونو نه یو حکمت دا دی که چېرته الله تعالی د خپل علم مطابق دا بندگان جهنم ته لیږلي وی، چې څنګه الله تعالی ته علم و چې دا د جهنم مستحق دی او که دا د جنت مستحق دی، شاید جهنمیانو به په جهنم کې ویلي وی چې زمونږ د راتلو جرم څه شی دی، مونږ څه ګناه کړې وه چې دغه دی په جهنم کې پراته یو، په ابدي عذاب باندې مبتلا یو. دپاره د دې چې رب العالمین په دوی اتمام د حجتو کې او دلیل ور باندې قایم کې او خولې بنده کې، سره د دې نه چې د دوی په ټولو اعمالو عالم دی، بیا یې اعمال تلی او د هغې اعمالو د تللو نه بعد د دوی به جهنم ته د تلو فیصله کېږي چې جهنم کې فریاد ونه کړي چې موږ په کوم اساس جهنم ته راغلي یاستو. زموږ استاد پښتو کې متل دی، خلک وایي هلکه اول یې وایي پړ کا بیا یې مړ کا. نو یو ځل یې پړه کوي، اتمام د حجت پې کوي، اقامت د حجت پې کوي، د هغې نه بعد رب العالمین دا خلک بیا جهنم ته لیږي. او نور حکمتونه هم پکې علما کرامو لیکلي. او دا چې دوی وایي دا خو اعراض دی او اعراض طول نه لري، نو د هغې دپاره تاسو ته مخکې درسونو کې زاړه درسونه واورئ، ډېر جوابونه ما کړي وه. یو جواب موږ او تاسو چې دې ځای کې کوو وایي اعراض یو، دا خو اوس پخوانۍ خبرې دی چې کوم شی اعراض وي د هغې وزن نشته، اوس اعراض تللی کېږي. نوی ساینس دا خبره ثابته کړې، دا روزانه چې تاسې خبرونه اورئ او خلک وایي نن د حرارت درجه دومره ده. دا حرارت چاته په سترګو ښکاري، نو درجه دې کوم ځای نه معلومه کړه ورته چې نن یې دومره درجه ده. وایي نن د برودت او د یخنۍ درجه دومره ده. دغه درجه چې د برودت ده، نو دا برودت او یخوالی چاته په سترګو ښکاري نه، خو درجې خلک معلوموي چې هلکه یخ دومره دی او ګرمي دومره ده. یا دا د هوا حرارت خلک معلوموي، موټر ټیر کې خلک را لګېږي هوا اچوي، وایي لکه دا دومره درجې هوا ده، 40 ده او 42 ده او 45 ده. نو دا هغه د پخوانۍ زمانې خبرې وي چې اعراض ولره طول نشته. اوس دا خبره ثابته ده چې اعراض طول لري، خو په هغې زمانه کې چې دغه شیان لا چا تحقیق کړي نه وه، علما به رالګېدل او د شریعت د نصوصو په ضمن کې به دې خلکو ته مختلف جوابونه کول. خو د هغې ټولو جوابونو خلاصه دا ده چې موږ تاسو وایو چې وزن د اعمالو یا وزن د اعراضو دا که سخت کار دی نو مو تا ته به وي. هر چې رب العالمین دی نو وزن د رب العالمین د قدرت اظهار دی،
دا اعمال چې تلی د رب العالمین د لوري به تللی کیږي نو چې هر کله اعمال د بنده د رب العالمین د لوري تللی کیږي د دې اعراض طول به موت ته سخت رب العالمین د اعراض په طول باندې قادر دی. بس خدای تعالی په دې قادر دی چې اعراض تلی غي طبقه ورکی غي ته جسد ورکی غي ته شکل ورکی یا صحیفه وتلی یا عمل ته جسم ورکی یا صوري مثالیه راواخلی بهر تکبیر وګ تحقیقونه پکې دي خدا دغه وخت خبرې وي او اوس چې څوک کوئی اعراض ولره طول نشتا دا خو احمقانه خبره ده. اوس ثابته خبره ده چې اعراض تللی کیږي او اعراض ولره طول شته. نو امام بخاری رحمت الله علیه دا باب وزکه په دغه گمراه جماعت باندې رد کوي او وایي چې وزن د اعمال شته او د قیامت په ورځ باندې به اعمال تللی کیږي. خو مولوي صاحبانو یو خبره بله ذهن ته تاسو راولئ. تاسو ته ما وویل چې بنیادي غرض د مبارک یو د حق عقیدې اثبات او دویم په دغه گمراه جماعت باندې رد. نو چې په دې گمراه جماعت باندې د مبارک رد کړي نو انداز د رد څه شی دی؟ دا ټول شروح او حواشي چې تاسو وګورئ همدغه خبره یې لیکلې ده چې دلته غرض د رد دی په معتزله باندې. په امام بخاري د باب د اول نه واخله تر اخره پورې داسې درته ویلي چې قال المعتزله یا قالت المعتزله معتزله دغه شی وایي. نو دا خبره شارحینو لیکلې دا موږ او تاسې کوو چې د امام بخاري غرض رد دی په چا باندې په معتزله باندې او په دې ګمراه جماعت باندې. نو داسې ولې نه دی ویلي رد صریحا ولې نه کوو؟ نو دا کتاب چې د اول نه تر اخره پورې موږ او تاسې ولوسته نو د امام بخاري د دعوت نهج موږ زده کړ او مو تاته د دعوت طریقه را وښودله. یا لکه نهج د دعوت دا دی چې کله هر میدان ته لاړې او چاته دعوت ورکوې نو نهج د دعوت دا دی چې اثبات د حق عقیدې وکړه دا خپله په اهل باطلو باندې رد دی. خبرې ته مو خیال دی؟ اثبات ته چا وکړه د حق عقیدې وکړه نو دا خپله په اهل باطلو څه شی دی؟ نو چې یو طرف ته ته راولګېږي وایي چې اثبات د حق عقیدې هم کوم او بل طرف ته دې شور جوړ کړی چې ودرېږه پرېږدم دې نه اوس او درپسې درغلم او سر در باندې ماتومه او یا به په تا باندې سر مات کم او دا دنیا او ځمکه اسمان به ړنګ ړنګ کم او ټوټې ټوټې به کما. دا طرز او دا نهج د دعوت نه دی. په دې انداز باندې چې هر څوک هم دعوت ورکوي دعوت د هغې خلکو مؤثر نه وي. تاسو ګورئ د معاشره کې یا پخواني حالات وګورئ یا اوسني حالات وګورئ دعوت د یو انسان کله مؤثر ګرځېږي دا په هغه صورت کې چې د دعوت د نهج مطابق وي او نهج زمونږ او ستاسې د اسلافو دغه دی چې دوی کله یو حق عقیده ثابتوي نو د حق عقیدې اثبات د خپله په اهل باطلو باندې رد دی. خلاص د خپله موتا ته ښایي چې بس هغه سړی خپله تباه او برباد دی او ډېر چې د پکې هغه د غصې اظهار کړی او ردود یې کړي د امام بخاري رحمت الله علیه او د غصې اظهار یې کړی دی نو هغه د غصې اظهار یې دغه چې موږ او تاسو ته مخکې ځای په ځای باندې تېر شه چې قال بعض الناس بعضې خلکو دا خبره کړې ده او بعضې خلکو دا خبره کړې ده او بعضې خلکو دا خبره کړې ده. نو تاسو ته ځای په ځای باندې ما وویلې چې غرض د امام بخاري رحمت الله علیه د بعض الناس نه شارحین وایي چې احناف دي او دی رالګېږي رد کوي په احنافو باندې. دا چې د ده غرض د بعض الناس نه څه شی او د احنافو ته بعض الناس وایي ولې نو تاسو ته هلته ما وضاحت کړی چې په دې علماو مستقل کتابونه لیکلي بس دغه هغه د طرز هغه د رد انداز و چې ځینو خلکو دغسې خبره کړې ده او د هغوی نظر دا دی او د ویل زما نظر دا نه دی. نو د دې نه نهج د دعوت زده کوي چې په چا باندې رد کوئ نو د رد انداز به هم دغه وي او که چېرته د عقیدې اثبات کوئ د عقیدې د اثبات انداز به هم دغه وي. دا بې باکه خبرې او د چا نومونه اخیستل او چا پسې بدې ردې او د چا په ذات طعنې دا طرز زمونږ او ستاسو د اسلافو نه وه. او بل دوستانو چې یو فرد پسې یو سړی راونښلي فرد دا موږ او تاسې کتابونو کې دا خبره کړې ده که تعریف چې خلک کوي نو تعریف په جنس سره کوي یا تعریف کې دوی یو مفهوم کلي ذکر کوي. دا د منطق کتابونو کې یا په تعریفاتو کې موږ او تاسو دا خبره کوو نو هلته بیا علما وایي چې هلکه اوس مثلا موږ او تاسې د انسان تعریف کوو انسان بس ویل چې انسان حیوان ناطق دی نو بس تعریف د انسان دی وکړه د دې انسان چې څومره افراد دي نو بس دا تعریف دی ټولو ته ور شامل دی. هلکه د زید تعریف ولې نه کوي؟
د عمر تعریف ولې نه کوي؟ وای افراد چونکې دا محصور نه دي، نو چې افراد محصور نه دي نو ته به کم یو یادوي، ته به ټوله ورځ ناست نو د یو نوم به اخلي او بیا به تعریف کوي، خو یو جامع تعریف وکړه چې ټولو ته شامل شي. همدقسې دا اثبات د حق عقیدې نهج دا دی، یوه غټه خبره وکړه جامع او لویه، نو چې لویه خبره دې وکړله د پاک عقیدې اثبات به هم راشي، په اهل باطلو باندې به رد هم راشي، او کم نهج زمونږ او ستاسو د اسلافو چې دی نو دغې په نهج به مونږ او تاسې روان شو. د همدې وجې نه امام مالک رحمت الله علیه فرمایلي وو کله مو یو څوک ولید په دوران د بحث کې یا په دوران د نزاع کې چې د چا سره لانجه وه او دغه د ذاتیاتو پسې ګرځېده، هلکه پلانی داسې و، قواره یې داسې و، کلی یې داسې و، قوم یې داسې و، نسب یې داسې، چا سره لانجه وه، نو دی مبارک فرمایي وی ته په دې خبر پوه شه چې د دغه انسان مقصد د رب العالمین رضا نه ده. داسې دې سړي سره کم ذاتي مشکل لري نو اوس بس نښتی دی، یا پلار یې هم نه پرېږدي، نیکه یې هم نه پرېږدي، خاندان یې هم نه پرېږدي. که ستا مقصود د رب العالمین رضا وي او اثبات د یوې حق عقیدې دي وي نو د چا د ذاتیاتو سره دې څه کار؟ خو عقیده ذکر کو، د عقیدې بیان وکړه، بس مقصود زمونږ او ستاسو حاصلېږي. نو د دې په ضمن کې مولوي صاحبانو دا ځان سره زده کوي، نهج د دعوت هم زده کوي چې طریقه د دعوت څه شی ده او چاته به دعوت سره کم ورکوئ، او رد به په یو ګمراه جماعت او په ګمراه فرقه باندې په کوم انداز کوئ نو په هغه انداز به پرې رد کوئ چې کوم انداز موږ او تاسو ته زموږ او ستاسو اسلافو لیکلی دی. دا یوه. دویمې خبرې طرف ته راځو، دا چې دا کتاب امام بخاري رحمت الله علیه جوړ کو، کتابونه پکې وضع کړل او بیا ابواب وضع کړل پکې، نو د کتاب په سر کې خبرې تاسو ته ما کړې وې چې دا ترتیب د امام بخاري رحمت الله علیه د کتاب دا داسې یو توکلي نه دی، داسې نه دی چې دا کتاب د راوړو، دا کتاب د یو بې ربطه کتاب دی، یا دا کم ابواب چې د لیکلي دي په خپل کتاب کې او دغه ابواب بې ربطه دي نه. د هر یو کتاب په وضع کولو کې امام بخاري د ربط لحاظ کړی، د مناسبت لحاظ کړی، بیا چې هر باب د کتاب په ضمن کې راوړی دی د هر باب د ربط او د دغه رنګې چې دی د تعلق او د مناسبت لحاظ کړی. د همدې وجې نه علما کرام لیکي دا اتفاقي خبره ده د شارحینو، اتفق المحققون ان كل باب في الصحيح موضوع عن قصد و استنباط. دا څومره بابونه چې امام بخاري وضع کړي دا قصدي دي که په متفقه مسله نه ده، د استنباط لحاظ پکې کړی، بیا ابواب وضع کړي دي. د همدې وجې نه علامه ابن منیر وایي چې فقه البخاري فی تراجمه، دا ځای په ځای باندې چې موږ او تاسو دا وضاحتونه وکړلو ابتدا کې چې امام بخاري رحمت الله علیه یو باب وضع کړی، وایي په دې باب کې د اغراض څومره دي، نو داسې بابونه هم راغلي چې موږ پکې شپږ اووه تر لسو پورې اغراض ذکر کړي، دی پکې غرض و، دی پکې غرض و، دی پکې غرض و. نو دا ابواب د ده چې دی بې ربطه نه دي، هر کله چې ابواب د ده بې ربطه نه دي نو دا باب د مخکې باب سره تعلق لري او دا باب د کتاب سره هم تعلق لري. تعلق د کتاب سره څه شی دی؟ کتاب کې مو ویلي کتاب الرد علی الجهمیه، یا مو ویلي کتاب التوحید، حدیث مبارک یې راوړه په آخره کې، تاسو ته مو ویلي تنها حدیث کې جهمیه مراد نه دي بلکې غرض د امام بخاري رحمت الله علیه ردود دي په ګمراه فرقو باندې، کاغه جهمیه دي، کاغه معتزله دي، کاغه مرجعه دي، لکه یو باب کې چې موږ دا وضاحت وکړو. نو دې ځکه ګمراه جماعت باندې رد کوي، نو دا باب د کتاب سره مناسبت دي ذکر او د مخکې باب سره دغه مناسبت ظاهر دی. علما کرام لیکي لکه څنګه چې په مخکني باب کې رد په یو ګمراه جماعت، همدارنګه په دې باب کې هم رد دی په یو ګمراه جماعت باندې. دویمه مسلې تراشه دي زیتا امام بخاري رحمت الله علیه د خپل کتاب آخرنه حدیث دا وګرځاو، په دې کې راز څه شی و او مقصد د امام بخاري رحمت الله علیه څه شی و په دغه باب کې. نو یو خبره علما کرام ذکر کوي، اولنې مقصد د امام بخاري رحمت الله علیه بیان د دې دی چې ان غایت العلم تعظیم الله وتنزیهه. لکه کتاب دې شروع کړ سر نه تر اخره پورې دی ورساو، د دې علم غایه څه شی ده؟ دا علم څه شي د پاره کوي؟ دا دومره خواري دي څه شي د پاره وکړي؟ غایه د علم د رب العالمین تعظیم او د الله تعالی تنزیه ده. د همدې وجه نه شارحینو لیکلي
چې مقصود د علوم شرعیو نه کثرت د معلوماتو نه دی. دا شرعي علوم چې موږ او تاسو زده کوو دي کې دا غرض نه دی چې سړی وایي زما د معلومات ډېر شي، زه دې ډېرې خبرې زده کړم، زه دې روایات زده کړم، زه دې د کتاب مسائل زده کړم. نه، مقصود د علم د زده کړې نه دا دی چې انسان علم وکړي او د دې علم په توسط د رب العالمین تسبیح، تحمید، تعظیم، معرفت رب العالمین ته ورسیږي. د دې لپاره خلک را لګیا دي علم کوي، لکه څنګه چې مخکې شیخ صاحب درته وضاحت وکړه. د امدی وجنا امام بخاری رحمت الله علیه د خپل کتاب په اخره کې دغه باب راوړه او دغه حدیث راوړه چې په دې باب او په دغه حدیث کې د زړه عمارت ذکر دی، د زړه آبادی دی په څه شي باندې راځي؟ دا د رب العالمین په توحید باندې. د زړه آبادی دی په څه شي راځي؟ په پاک او سپېڅلې عقیدې باندې. دا یو. نو په څه طریقه باندې ده؟ تاسو وګورئ دا باب چې د وضع کړی او بیا حدیث راوړی، نو دلته تسبیح ذکر ده. نو تسبیح کې دې څه شی؟ تنزیه لله تعالی، د خدای تعالی تنزیه او پاکی ده. او تحمید کې څه شی دی؟ رب العالمین ته د کمال صفات ثابتول دي. او دارنګه تعظیم څه شی دی؟ چې التعظیم راغی، نو په تعظیم اقرار دی د رب العالمین په الوهیت او د الله تعالی په ربوبیت باندې. نو دا یو غرض د امام بخاری رحمت الله علیه دی دغه حدیث او دغه باب دراوړلو نه، چې غایه د علم د رب العالمین تنزیه او د الله تعالی تعظیم دی. دویم مقصد چې علماء کرام ذکر کوي هغه دا چې دا باب امام بخاری وضع کا اشاره دیتا دا چې ان العلم بلا ذکر ولا عبودیت هلاکنا. یاره که مخکې درته وویلي کتاب دې زده کړه، د اول نه د کتاب الایمان شروع کا عقیده دې زده کړه، اخر ته راورسېدلي کتاب التوحید ته. اوس یو معلم صاحب دی، شیخ الحدیث صاحب دی، هغه هم برید ته وایي چې وګوره ما خو دومره لوی کتاب درس کړ. طالب العلم به وایي چې دغه دی ما نم لوی سړی جوړ شه، د امام بخاري کتاب مې ولوسته او ناشنا مسائل مې زده کړله. نو امام بخاري رحمت الله علیه د اخره کې دا باب راوړه چې طالبه که دا مخکې څه شی تېر شو، که د مسائل زده کړل، که اسماء الرجال کې وغږېدې، که په عللو کې وغږېدې، که په استنباط د مسایلو کې وغږېدې، که په ردودو کې وغږېدې، څه شی چې د مخکې زده کړل دا ځان سره یاد کا چې علم بغیر د ذکر او د رب العالمین د عبودیت او د بندګۍ نه دا هلاکت دی. او د هلاکت نه به په څه طریقه بچ کېږي؟ د خدای تعالی ذکر کوه. اخره کې درته د ذکر خبر راوړه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. چې کله ذکر کېو د رب العالمین بندگی کوي نو تا نه به باعمل عالم جوړ شي، د هلاکت نه به بچ شي. په دې خاطر امام بخاري رحمت الله علیه دا باب راوړه. او دریم مقصد چې په دغه حدیث مبارک کې ذکر دی امام بخاري راوړی هغه دا اثبات حقیقت المیزان. دا درته ثابتېږي چې ګوره میزان شته او حقیقتا شته. دا عقیده د اهل سنتو ده، دا عقاید په ټولو کتابونو کې دا شته، د متکلمینو کتابونو کې شته چې والوزن حق والوزن حق والوزن حق. نو دریم بنیادی او اساسی غرض امام بخاری رحمت الله علیه دی ذکر اثبات د حقانیت د میزان دی. څلورم مقصد چې دی ذکر دی دوستانو هغه دا تاسو ته ما ویل چې دلته دی د رب العالمین د رحمت اظهار کوي. هغه په څه طریقه باندې؟ په دې طریقه ګوره حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دوه کلمې دي حبیبتان الی الرحمن. نو داسې ولې ونه ویلی شول چې کلمتان حبیبتان الی الله؟ دوه کلمې دي الله تعالی ته محبوبې دي، بلکې داسې وایي چې حبیبتان الی الرحمن، د رحمان صفت ذکر کوي. وجه علماء کرام دا ذکر کوي چې د حدیث کې آخره کې چې د رحمان صفت ذکر کا وجه دا ده چې رب العالمین په خپلو بندگانو تر هر چا مهربان دی. ان تر دې چې الله تعالی په خپلو بندگانو د یو بنده د ترحم نه په خپل ځان باندې چې دی دا په خپل ځان څومره شفقت او مهرباني لري، د دې شفقت او د مهربانۍ نه هم رب العالمین په یو بنده باندې ډېر مهربانه دی. نو یو اساس پکې دا دی. او دویم اشاره دی خبرې طرف ته کوي چې اعمال صغیره قد تثقل میزان صاحبها. لکه کله وړوکی عمل وي او دا هغې وړوکی عمل په وجه باندې د میزان تله درندېږي. نو چې درندېږي امام بخاري د خپل کتاب آخرنی باب بشارت راوړه، وعید را نه وړه. دې خبرې طرف ته اشاره ده
ګوره نا امیده نشم د الله تعالی رحمت پراخه دی د رب العالمین فیصله دا ده چې سبقت رحمتي علی غضبی رب وایي زما رحمت زما په غضب وړاندې دی ما مهرباني زما په غضب وړاندې ده نو نا امیده کېږه ما نو دا حدیث چې راوړه دریم څلورم مقصد د الله تعالی د رحمت اظهار پنځم مقصد علماء کرام دې کې ذکر کوي هغه دا چې تاسو کو ګورئ امام بخاری چې کتاب شروع کړو اول راوړل انما الاعمال بالنیات او اخره کې وایي چې ثقيلتان فی المیزان نو گویا کې اشاره امام بخاری دې ته کوي چې البدایه النیه لکه ستا د سفر ابتدا نیت د ټولو اعمالو ابتدا نیت درست کا کمونځ کې که روژه ده که درس دی تدریس دی جهاد دی څومره د نیکي کارونه چې کوي نو په دې کې نیت درست کا نو بدایت دا نیت دی او نهایت چې دی نو المیزان انتها تله ده د همدې وجې نه چې د چا نیت درست وي نو د میزان تله به یې درنده وي او که د چا نیت درست نه و اعمال یې ترسره کړي وه نو د میزان په تله کې به دروندوالی نه وي بلکې اعمال به سپک وي د همدې وجې نه امام بخاري رحمت الله علیه دې ذکر دا حدیث مبارک راوړه او دغه مناسبت د ابتدا او د انتها هم دی شپږم مقصد چې شارحین ذکر کوي هغه دا ده چې په دغه حدیث مبارک کې دوه کلمتین دي او دواړو ته ارکان د توحید وایي یو توحید تنزیه الله عن النقص د رب العالمین تنزیه ده د نقصاناتونه هغې په څه شي کې راته ذکر کړه په سبحان الله کې او دویم اثبات د کمالاتو د رب العالمین لره هغې راته ذکر کړه په وبحمده کې او دریم د رب العالمین تعظیم یې راته ذکر کړه په سبحان الله العظیم کې تنزیه ده څه شی نو د تنزیه څو اړخونه دي او دا اړخونه هم تاسو ته د کتاب کې ما تشریح کړي دي چونکې د کتاب اول مبحث دا دی د مؤمن مسلمان به د رب العالمین د ذات په باب عقیده داوي چې دا څومره عیوب دي او بندگان هغې ته د عیب په نظر ګوري او خلک د عیب شماري الله تعالی د دغې ټولو عیوبو نه پاک دی او منزه دی ورنه دې ته تنزیه وایي لکه هغه موږ تاسو ته کتابونو کې ذکر ده الله تعالی لیس بجسم الله تعالی جسم نه دی الله تعالی جوهر نه دی الله تعالی عرض نه دی الله تعالی متمکن په یو مکان کې نه دی رب العالمین حلول په زمانه کې نه دی کړی زمانی نه دی مکانی نه دی لنډه دا چې دا څومره عیوب دي د دغه عیوبو نه رب العالمین پاک دی نو چې پاک دی نو دا عقیده راته ذکر ده په سبحان الله کې او بیا چې کوم کمالات دي نو کمالات خو دوه قسمه دي یو هغه کمالات چې هغه ښایي د شان د بشر سره او دویم هغه کمالات دي چې هغه ښایي د شان د رب العالمین سره نو چې څومره کمالات د رب العالمین د شان سره ښایي په هغې ټولو کمالاتو باندې رب العالمین متصف دی او دغه عقیده راته ذکر ده په وبحمده تاسې عوام وروڼو ته به وایم دا حدیث مبارک کې چې دا ذکر شو چې دا کلمتان دي او دوه کلمې دي او خدای ته خوښې دي او میزان کې درندي دي دا دومره صفت د دې ولې کېږي راز دی کې څه شی دی نو راز پکې دا دی چې په دې کلماتو کې د رب العالمین د تنزیه او الله تعالی ته د کمالاتو اثبات دی پکې او دا دواړه ارکان چې راجمع شول یو بنده چې د خپل رب په باب داسې عقیده وساتي چې زما رب د ټولو نقصانونو نه پاک دی او یو بنده د خپل رب په باب داسې عقیده وساتي چې زما رب د ټولو صفاتو د کمال باندې متصف دی چې د شان د خدای توب سره ښایي بس کامل توحید دغه دی که یو سړی تنها تنزیه مني او صفاتو نه منکر وي لکه معتزله دا کامل تنزیه نه ده که یو سړی دغه رنګ رالګېږي صفات مني خو تنزیه نه وي لکه د مجسمو عقیده یا د مشبهو عقیده نو دا کمال توحید نه دی کمال توحید دا دی چې هم به پکې تنزیه وي او هم به پکې اتصاف د رب العالمین وي په کمالاتو باندې او دا ځان ته مبحث دی دا مې درته دې کتاب کې واضح کړی اوم مقصد چې موږ او تاسې ذکر کوو دلته هغه دا چې ایسر الاعمال قد يكون اجرها عظیما کله ناکله واړه اعمال وي خو د رب العالمین په درګاه کې هغه منزلت او مقام او مرتبه لوی وي دغې دپاره نمونې دي یوه نمونه یې دغه درته وګورئ څومره واړه کلمات دي خو د خدای تعالی په درګاه کې ته منزلت ته وګوره چې منزلت یې څومره دی مقام یې څومره دی چې یو بنده رالګېږي په ژبه باندې سبحان الله وبحمده وایي سبحان الله العظیم نو خدای تعالی دغه انسان ته څومره مقام ورکوي او اتم مقصد چې علما دې کې ذکر کوي هغه دا تربیت اللسان علی الذکر
امام بخاری رحمت الله علیه د کتاب په اخره کې دا کلمات راوړل چې خفیفتان علی اللسان. دا کلمات په ژبه باندې سپک دي. سپک دا معنا نه، دا سپک اصطلاح چې موږ او تاسې کارو دوه وختونو کې کارو. یو دا چې یو سړی بې ارزښت دی، نو پلانی ډېر سپک سړی دی. یو دا چې دا کلمات یا دا کار سپک دی یا دا شی سپک دی یا دا وینا سپکه ده، نو سپکه دا معنا چې ته تلفظ کې ور باندې، نو تلفظ پې مشکل نه دی، خفت دی پکې، آسانتیا ده پکې. دلته د خفت نه دغه خفت مراد دی، په ژبه ډېرې اسانې دي. نو چې اسانې دي امام بخاري دلته دا باب راوړه. اتم مقصد پکې دا دی چې مؤمن مسلمان خپله ژبه د رب العالمین په ذکر اموخته کړه. هر وخت رب العالمین یادوه، د الله تعالی ذکر کوه. کمال په دې کې دی. او نهم مقصد چې علماء کرام ذکر کوي هغه دې ذکر دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت دی گویا کې امت ته، ما امته د رب العالمین بندگی کوئ، خو په بندګۍ کې چې هغه ډېره ارزښتناکه بندګي ده د رب العالمین په درګاه کې، هغه د خدای تعالی ذکر دی. د الله تعالی ذکر مه پرېږدئ. او بیا د ذکر فضایل وخت په وخت تاسو د علماو نه اورئ، نو چې ذکر کې څومره فضایل پراته دي. دا یوه خبره درته کوم، دا د کم نعمت چې ارزښت خدای تعالی په درګاه کې ډیر وي، نو د هغې عمل مخالفین هم ډیر وي او رد کوونکي هم ډیر وي. انسي شیطان هم کوشش کوي چې دغه عمل بنده ترسره نه کړي، جني شیطان هم دا کوشش کوي چې دغه عمل بنده ترسره نه کړي. د هغې اعمالو د جملې نه چې د رب العالمین په درګاه کې ډیر ارزښت لري، هغه د رب العالمین ذکر دی او د خدای تعالی یاد دی. نو تاسو وګورئ د ذکر د رب العالمین مخالفین څومره دي، انسي شیطانان، جني شیطانان، بانې، خنداګانې، ټوکې، مسخرې، په کوم انداز فضیلت یې څومره دی. ګوره د یوه خبره درته کوم، د دې کتاب په اوله کې تیر شول چې انما الاعمال بالنیات، دارومدار د اعمالو په چا باندې دی؟ په نیت. نو څه معنا؟ یعنې که تا د یو عمل کولو په دوران کې نیت کړی وي د رب العالمین د رضا، نو خدای تعالی درته ثواب درکوي. او که چېرته نیت دی د رب العالمین د رضا نه، نو رب العالمین درته اجر نه درکوي. عمومي قاعده د رب العالمین دا ده، انما الاعمال بالنیات. خو یو بل حدیث دی صحیح مسلم کې تیر شه، نورو کتابونو کې شته، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان لله تعالی ملائکة سیاحین فی الارض. د خدای تعالی د پاره ځینې ملایک دي چې هغه په ځمکه کې ګرځېږي، د اهل ذکر مجلسونه لټوي. کله چې په یو مجلس دوی ورپېښې شي او دا مجلس پیدا کړي، نو د نورو ته آواز وکړي، هلموا الی حاجتکم، ای ملکو تاسو خپل حاجت ته راشئ، کوم څه پسې چې موږ ګرځېدلو هغه مو پیدا کړه. دا نور ملک راشي په دې مجلس ته ذکر کې کینی، چې کله دا مجلس انتها ته ورسېږي، دا ملک د رب العالمین حضور ته لاړ شي. الله تعالی ترې پوښتنه کوي، ملکو چېرته وی؟ لا د ذکر مجلس ته تللی و. د خلکو څه شی غوښتل؟ وایي خدای جنت یې غوښته. رب العالمین ورته وی وهل رأوها، د خلکو جنت لیدلی وی؟ ربه نه، نیو لیدلی. که یې لیدلی وی نو د دې نه به یې لا ډېر غوښته. وی پناه یې د څه شي نه غوښتله؟ وی خدای د جهنم نه یې پناه غوښته. وی جهنم یې لیدلی وی؟ نه، که جهنم یې لیدلی وی نو د دې نه به یې لا ډېره پناه ترې نه غوښتله. حدیث مبارک کې راځي رب العالمین دې ملکو ته وایي چې ای ملکو تاسو په دې ګواه اوسئ، په دې مجلس کې چې څومره خلک ناست نو دې ټولو ته ما مغفرت او بخښنه وکړله. ملک رب العالمین ته وایي خدای دا ټول خلک خو ستا یاد دپاره نه راغلي، په دې کې یو کس داسې مو چې د اهل مجلسو د یو تن سره یې کار او دی د هغې خپل کار په غرض باندې راتاو شو چې زه د خپل مشکل رفع کما، نو په دغې اساس راغی او دی په دې مجلس کې ناست و. نو خدای دوی ته دې مغفرت او بخښنه وکړه، نو دلته تیر شو. وی رب العالمین ملکو ته وایي او ملکو دا کم سړی چې د خپل کار په نیت باندې راغلی و، هغه ته مې هم مغفرت او بخښنه کړې ده. ولی وجه ورته وایي هم قوم لا یشقا بهم جلیسهم. خدای تعالی وایي دا ذاکرین داسې یو قوم دی چې د دوی د خاطره چې دوی سره څوک ناسته کوي، رب العالمین وایي هغه هم نه بدبخته کومه. دوی خو نیکبخته دي، خو چې دا څوک د دوی سره ناسته کوي خدای تعالی وایي هغه هم نه بدبخته کوم د دوی د خاطره. نو تاسو فکر وکړئ دوستانو، دغه سړی چې دلته راغی نو دی د ذکر دپاره راغلی او که د خپل قهر دپاره راغلی نو خوب خوندې درغلی انشاءالله. دی د ذکر دپاره راغلی او که کار دپاره، او خدای تعالی وایي ده ته مې بخښنه وکړه. او حدیث کې خو تیر شو د بخاري اولنی حدیث ده چې انما الاعمال بالنیات، دارومدار د اعمالو په چا دی؟ په نیت ته. خدای تعالی انسان ته ثواب هغه وخت کې ورکوي چې د نیت یو عمل کړی. نو دې سړي خو نیت ته خپل کار کړی،
د ذکر د پاره نه دی راغلی او بیا هم خدای تعالی وایي چې مغفرت او بخښنه مې ورته وکړه. نو دې ځکه شارحین دا احادیث ولیکي چې عامه قاعده د رب العالمین دا ده چې دارومدار د اعمالو په نیتونو دی، خو په اعمالو کې ځینې اعمال داسې شته دی چې د دغې قاعدې نه مستثنا دي. یو عمل د هغې اعمالو نه ده چې د ذکر مجالسو کې چې څوک شرکت کوي که نیت د رب العالمین د یاد وي او که نه وي رب العالمین د خلکو ته مغفرت او بخښنه کوي. نو ذکر چې دومره عظیم نعمت دی نو خامخا نو چېرته د انسي شیطان پرېږدي، جني شیطان دې چېرته پرېږدي وسوسې او خبرې که ته غلی کښېنې او ته وایې رب العالمین یادوم نو هلته خو چې دا کم دننه در سره دی شیطان چې دا رګونو کې د وینې په هغه دې چېرته پرېږدي، چېرته د حضور برابرېږي د رب العالمین لوري ته په هېڅ ارزښت هم نه پرېږدي، هلته هغه لګیا دی کوشش کوي. او چې کله انسي شیطان دې وویني وایي ته اوس دا وګورئ دا کونج کې ناست دی او څادر یې په سر راچولی ځان مې ریاکار سړی جوړ کړی دی لکه چېرته لاړ شه کور کې ذکر کوه، ته اوس راغلی د خلکو په منځ کې دلته ناست دی او غلی تسبیح دې لاس کې نیولي دي نو په دې حال دې هم نه پرېږدي. او که چېرته لږ دې جذبه را ډېره شوله چې زه نو یاره ورور رب العالمین نه یادومه او لږ یې په زوره باندې یادومه چې دا شیطان باطن نه وتښتېږي او حواس مې متوجه شي رب العالمین ته، نو بیا درته خوله راته وکړي چې ته اوس دا وګوره والکه خو ورور رب العالمین یادوه دا چغې څه شي ته وایې ولې رب العالمین خو کوڼ نه دی اوري نو په مزه مزه خدای تعالی یادوه. نو که په مزه یادوې هم دې نه پرېږدي او که په زوره چغې وایي نو هم دې نه پرېږدي، ریاکار درته وایي په یو حالت کې دې هم نه پرېږدي، په یو حالت کې. دا دومره کوشش دا شیطان ولې کوي د تا پسې د دغه عبادت په باب، خو شیطان په دې پوه دی چې زما کور په دغه عبادت ورانېږي، دا پې ډېر بد تمامېږي، سخت پې تمامېږي. نو د دې وجې نه دشمني ډېره ده. نو چې دشمني ډېره ده نو اشاره دې طرف ته شوله په دې باب کې چې مؤمن مسلمانه د رب العالمین ذکر ته متوجه اوسېږه، ژبه دې د الله تعالی په یاد او په ذکر باندې دایمه ژوندی ساتئ. که رب العالمین په زوره یادوي نو هم فقهاو د هغې لپاره شروط لیکلي دي په زوره یاد کوي هېڅ بدیت پکې نشته، او که رب العالمین په ورو یادوي نو په ورو یادوه هم هېڅ بدیت پکې نشته دی، خو بس ما رب دی او زه یې یادومه. نو چاته چې خپل رب په خپل زړه کې ګران وي، د انسانانو کې قانون داسې دی د تا د یو چا سره مینه ده او یو درېمګړی راپورته شه دا ته چې د چا سره مینه لرې دی دغه صفت کې ستا په مخ کې نو ته رښتیا وایي ښه در باندې لګېږي او که بد نو محبوب خو د هغه دی مینه د هغه سره ده، خو چې دا ستا د محبوب نوم څوک یادوي د هغه د خاطره دی هم در باندې ګران دی. ولې وایي زما د محبوب نوم یادوي او زما د محبوب نوم زمزمه کوي. نو چې په انساني معاشره کې قانون داسې دی نو زه وایم که د چا په زړه کې لږ محبت او مینه هم د رب العالمین سره وی او یو چا د الله تعالی نوم اخیستلی نو په ځای د دې چې دته مشرک او بدعتي او کافر او زنديق او مرتد ویلی او یې ورته ریاکار ویلی نو زه وایم دغې سړي ته په کار دا وه چې راغلی وی د قدر او احترام یې کړی چې ته څومره ښه سړی چې زما د رب نوم یادوي زما د محبوب نوم یادوي، خو دا شی نشته تعني دي. نو تعني ولې دي؟ محبت دغه انسان عاري دی، په باطن کې مینه د رب العالمین نشته. الله تعالی دې زموږ او ستاسو په زړونو کې محبت او مینه پیدا کړي. زموږ ګاونډي هېواد کې مولوي صاحب تېر اوس وفات شوی دی، دا خبره کوي جلسو کې مې ملګرو ته کومه. نو یو بل مولوي صاحب راته قصه کوله وایي تقریر یې کوه، د تقریر په دوران کې یو چا ورته چټ ورکړه ډېر ښه جواب مولا و ډېر ښه بیانونه لري اوس هم. نو دې چټ کې ورته لیکلي وو چې یا ملا صاحب او یا مفتي صاحب چار شی خو چې دا تاسو چې په زوره زوره لګیایئ د رب العالمین ذکر کوي او چغې وهئ نو رب العالمین خو سکون نه دی خو ورو ورو یې وایي که نه دی تعالی ستاسو دا ورو ورو اواز هم اوري. نو دې چغو ته څه ضرورت دی چې دا دومره چغې هم شروع کړي دي. نو هغه ډېر حاضر جواب یې عین د بیان وخت کې ورته ویل چې ټیک ته ډېره ښه خبر دي لیکلی رب العالمین کوڼ هم نه دی خو رب العالمین د تا غوندې مریض هم نه دی چې دا زموږ چغې پې بدې لګېږي. ته خیال دی په زور اواز په چا بد لګي چې سړی مریض وي نو هلکه وایې چغې مه وه بس. نو رب العالمین که کوڼ نه دی نو رب العالمین مریض هم نه دی چې زما او ستا چغې ورباندې خو هغه وخت کې چې مقصود دی د الله تعالی رضا وي دا رضا دا ریا دا یو بیل شی دی. یو سړی وایي هلکه زه مونځ کوم 2 رکعته نفل کوم په دې نفل کې دلته اوس دا شیطان را لګیا دی ما ته وایي چې دا عمل د بنده دپاره وکړه نو ته به اوس مونځ پرېږدې که د ریا دفعه به کوې ریا به دفعه کوې که نه چې زما باطن کې اخلاص را پیدا شي. نو همدغسې ذکر هم دی اوس یو سړی دی د رب العالمین ذکر کوي په زور او بل ورته وایي چې هلکه د ریا احتمال پکې دی نو ته به ریا ورکوې که ذکر به پرېږدې
ذکر کو انصافدار خپل رب یادو که په ورو یادو که په زور یادو که په چغه یادو او چې مقصود د رب العالمین رضا وي الله تعالی درته ثواب درکړي. او اخرنه لسم مقصد علماء لیکي په دې کې اشاره ده الی بقاء ذکر النبي صلی الله علیه وسلم فی الامه الی یوم القیامه. دا د محبوب کمال دی چې د قیامت تر ورځې پورې به دی، د قیامت تر ورځې پورې به دی د امت په منځ کې یاد وي. ولې؟ وایي ځکه په اذکارو کې اسانه ذکر دا دی او دا هغه ذکر دی چې په مساجدو کې، په ژبو باندې، په محرابونو کې، په حلقو د ذکر کې، په کتابونو د عقیدو کې، په اورادو کې دا به باقي وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. نو د قیامت تر ورځې پورې به ذکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موجود وي. اخرنۍ خبرې چې درته رالنډوم هغه ده څلورم مبحث چې علماء کرامو لیکلی دی هغه دا دی د حدیث مبارک کې راغلل دوه کلمې دي چې رب العالمین ته خوښې دي. کلمات کوم دي؟ سبحان الله. نو سبحانه کې هغه وضاحت چې دا مصدر دی که اسم مصدر دی که علم مصدر دی هغې کې نه غږېږو. اصلم کې تاسو زده کړي دي. یو ټکی چې د عوامو وروڼو ته کومه هغه ده کلم چې سبحان الله راشي نو د سبحان الله معنا څه شی ده؟ د سبحان الله معنا څه شی ده؟ نو سبحان الله معنا خو موږ او تاسې داسې اسانه کوو چې رب العالمین پاک دی د هر قسم عیوبونه. دا یو. خو دا کومه چې علمي تحقیقي معنا موږ او تاسو ته د کتابونو کړې ده نو کتابونو کې معنا دا خلک وایي خپله معنا د دې کلماتو دا جوړیږي چې زه رب العالمین پاکومه د دغسې عیوبونه او د دې نقصاناتونه. نو دلته ذهن ته یو خبره راځي چې پاکوالی دی یو شي نو دا خو فرع د دې وي چې دلته یو څه نقصان موجود دی او ته رالګېږي دا نقصان لرې کوي او رفع کوي. لکه بلا تشبیه و بلا تشبیه یو لوښی چې ته وینځې په هغه لوښي کې یو څه شی وي د هغې نه بعد یې وینځې نو چې ودې وینځه نو پاکوالی پکې راغی. نو رب العالمین کې خو عیوب شته دی نه. نو د تسبیح څه معنا ده چې دا ته رالګېږي وایي چې رب العالمین ته د پاک رب العالمین پاک دی او خدای تعالی پاکوم. الله تعالی کې عیوب د سره نشته. نو چې نشته د تسبیح معنا څه شی ده؟ نو دې ځکه شارحینو لیکلي د تسبیح معنا دا د هغه تفصیل چې تاسو کتابو کې د باب تفیل په اړه باندې کړی چې د باب تفیل یو خاصیت انتصاب دی. نو معنا دا کو رب العالمین د هر قسم عیوبونه پاک دی خو زه رالګېږم رب العالمین ته د دغې پاکۍ نسبت کوم. څه ورته کومه؟ څه معنا د سبحان الله تعالی ته د پاکۍ نسبت کوم؟ داسې وایم چې خدای تعالی پاک دی، داسې وایم چې خدای تعالی پاک دی. نو تا ته ګټه څه شی ده د دې تسبیح؟ نو د تسبیح ګټه دا ده چې ته راولګېدلې او د رب العالمین د تسبیح بیانوي او الله تعالی ته د هر قسم عیوبونه د پاکۍ نسبت کوي. نو دا کلمات داسې یو تاثیر لري چې یو سړی په دې باندې دوام کوي او دغسې عقیده ساتي. نو د دې تسبیحاتو چې هغه کمې شعاوې دي دا بیرته د دې بنده وجود ته راواپس کېږي، د ده مخ ته راواپس کېږي، د ده تنې ته راواپس کېږي. ګټه رب العالمین ته نشته، الله تعالی اسم پاک دی، ګټه تا ته ده. نو تا ته ګټه دا ده کم کسان چې تسبیحات وایي نو تاسو وګورئ د هغوی یو انداز دی او چې څوک تسبیحات نه وایي د هغوی بل انداز دی. تسبیحات چې څوک وایي عبادتونه د رب العالمین کوي لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه نو د هغوی نښه څه شی وه؟ سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. د تسبیح والا خلک تاسو وګورئ د هغوی په مخونو کې د رب العالمین هغه د عبادت آثار ښکاره کېږي، لورې نه دورای ښکاري چې دا د تسبیح والا خلک دي. او چې څوک د رب العالمین تسبیح او پاکي نه بیانوي غافل نو تاسې هغې ته وګورئ ډېر فرق لري او ډېر تفاوت لري. نو په دغې اساس او بنیاد باندې موږ او تاسې رالګېږو د الله تعالی تسبیح وایو. پنځم آخرنی مبحث او دا تسبیح نه ده، موږ او تاسې خو پښتو کې تسبیح وایو ولکه تسبیح راکې، خو دا خو تسبیح نه ده که نه، دا خو تسبیح ده. تسبیح او تسبیح چاته وایي نو د تسبیح معنا تاسو ته ما وکړه خدای تعالی ته د پاکۍ نسبت. اوس دا چې دا موږ او تاسې دا تیږې لاس کې نیولي دي او یا مو لرګي لاس کې نیولي دي نو خلک خو دې شي ته تسبیح وایي. نو دا خو تسبیح نه ده، تسبیح خو تاسو ته ما معنا وکړله خدای تعالی ته د پاکۍ نسبت. دې تیږو ته او یا دې لرګیو ته چې تسبیحات ویلی کېږي نو د دې دپاره اساس او بنیاد دا دی چې دې تیږو سره د تسبیح یو تعلق دی. هغه د تعلق د وجې نه دې ته خلک نسبت د تسبیح کوي. هغه تعلق څه شی دی چې دا یو لرګی دې واړو نو وایي سبحان الله او چې دا بل لرګی دې واړو نو بیا وایي سبحان الله. کنې دا خو تسبیح نه ده، دا خو لرګی دی. خو دې ته چې خلک تسبیح وایي نو د دغې مناسبت د وجې نه
اوس دا خبره چې دا تسبیح چې ته وایي او دا لرګي تاویې راتاویې د دې دپاره په شریعت کې کوم اصل شته و که نه؟ نن سبا خلک کوي چې د رب العالمین ذکر په دې لرګیو باندې یا په تیږو یا په کجورو باندې دا هم بدعت دی او دا ناروا دی او دا مثلا تاسو ته دې کتاب کې ما مستقل لیکلی ده سره د ادلو د صحابه کرامو اعمال مې درته پکې پیش کړي چې دا عمل بدعت نه دی بلکې په تیږو باندې یا په کجورو باندې یا په لرګیو باندې د رب العالمین ذکر او د الله تعالی نوم اخیستل دا بالکل د صحابه کرامو نه ثابت دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر باندې موجود دی. نو چې څوک پرې خفه کېږي نو موږ خدای ته خوشحاله کړي، موږ به څه کوو؟ اوس موږ کار د خپل رب سره دی، خپل رب به یادو که څوک پرې خفه الله دې خوشحاله کړي او چې څوک خوشحالي نو خدای تعالی دې خوشحالي نوره ورته ډېره کړي. اخرنۍ خبره چې دې ذکر درته کوم دوستانو هغه دا چې په دې حدیث مبارک کې اثبات صفت المحبت لله مسائل ته را معلومیږي. یو مسله چې د حدیث نه را معلومیږي خدای تعالی ته د محبت صفت ثابت دی. دا معنا چې خدای تعالی محب دی، بندگانو سره محبت کې د بندگانو اعمال خوښوي. اوس ته به وایي چې دا محبت د رب العالمین سره کم دی، نو چې محبت د رب العالمین صفت شه د صفاتو په باب موږ او تاسې عقیده لرو چې نثبت ما اثبت الله تعالی لنفسه، کم شی چې خدای تعالی ځان ته ثابت کړی هغه موږ هم ځان ته موږ هم خدای تعالی ته ثابتو من غیر تشبیه ولا تعطیل ولا تکیف. تشبیه هم نه کوو، تعطیل هم نه کوو، تکیف هم نه کوو او معنا مراد د دې مفوضه ګرځو رب العالمین ته. د دې معنا مراد څه شی د خدای تعالی ور باندې آګاه دی. نو یو خبره په دې حدیث مبارک کې د محبت اثبات دی رب العالمین لره. دویم په دې حدیث مبارک کې صفت د رحمت ثابت دی رب العالمین لره چې دا من اصول الایمان دی. دریم په دې کې اثبات د میزان دی چې میزان تل شته دی. څلورم په دې حدیث مبارک کې فضیلت د ذکر دی چې انه اعظم من سائر النوافل، د ټولو نوافلو نه ډیر بهترین عبادت په نفلو کې هغه د رب العالمین ذکر او یاد دی. پنځم اجتماع التوحیدین، په دغه حدیث مبارک کې دوه توحید راجمع دي چې یو توحید د چا دی؟ د تنزیه او دویم توحید د اثبات دی. شپږم په دې کې تربیت دی علی الاخلاص. اوم ترغیب دی فی السهولت والیسر فی الدین، دې طرف ته ترغیب دی چې هلکه ګوره دین کې آسانتیا ده، په دین کې تکلیف نشته. اوم اتم تذکیر دی بالآخرت وعاقبت الاعمال، یلکه سوچ وکړه آخرت را روان دی او د اعمالو عاقبت را روان دی، د اعمال دی تللی کېږي. او نهم بیان فضل الیسیر مع صدق النیه، چې نیت کې درست وي د رب العالمین په درګاه کې لږ معمولي شی هم ګوره ډېر ارزښت لري لکه دا کلمات ویل. او لسم علماء کرام لیکي طالب العلم تادیب طالب العلم بالجمع بین العلم والعمل. په دې حدیث مبارک کې طالب العلم لره تادیب دی چې ګوره علم او عمل دواړه څه شی کا راجمع، علم او عمل دواړه تنها په مولای اکتفا مه کوه، تنها په مولای بلکې علم او عمل دواړه سره را یو ځای کا. د همدې وجې نه تاسو ته بار بار د امام رباني رحمت الله علیه مکتوب ما ویلی چې وارث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عالم دی چې کوم عالم جامع د ظاهر او باطن دواړو وي، جامع د حقیقت د شریعت او د ظاهر د شریعت او د باطن د شریعت دواړو وي، جامع د علم د ظاهر او د علم د باطن دواړو وي. که خدا ناخواسته یو و بل نه و نو ټیک د نیک سړی به وي، خو لیکن وراثت تا فوق مرتبه ده. دا لس هغه اهم مسایلو چې په دغه حدیث مبارک کې پراته وه. څو خبرې نورې چې تاسو ته پې ما تشریح کړې وه هغه دا چې دې ذکر رالل چې په رومي ژبه کې قسط چاته ویلی کېږي عدل ته. هلکه قرآن کې رومي ژبه څه کوي؟ قرآن کریم خو عربي دی. دا یو دا چې د ذکر راغلل چې قاصد څه شی دی؟ جائر دی او مقصد عادل دی. او بیا دا ورته ویلې چې دا قسط مصدر د مقصد دی او هلکه قسط مجرد دی او مقصد څه شی دی؟ مزید. دا اعتراضات و د دې خلکو. بل اعتراض دې کې راغلی چې وندعو الموازین القسط لیوم القیامه، موازین جمع راغلی ده او دې طرف ته چې دی قسط څه شی دی؟ مفرد او د موصوف او د صفت په درمیان کې موږ تاسو ویلي چې په څو شیانو کې مطابقت پکار وي، یو دغې نه افراد او تثنیه والی او جمع والی دی او دلته موافقت نشته دی. نو دا خبرې تاسو ته ما تفصیلا کړې وي او د محشین درته راخستې دي وی وګورئ. اخرنۍ خبره چې د سند په باره کې درته کومه یوه دلته شون کې د اسناد وضاحت دا خو مونږ کړی ابتدایي درسونو کې څومره چې دا رجال د سندونو وه که د صحیح بخاري نو دا تفصیلات مونږ بیان کړي دي. وروسته خو نو خو بیا خو اخو هېڅوک هم نه کوي. نو که طالب وایي چې مونږ ته د اخره پورې څوک بیان کړي اخو مشکله ده، اخو کېږي نه. خو په ابتدا کې هغه طرز و طریقه تاسو ته د سند د وضاحت ما ښودلې وه. علما کرامو لیکلي دي په دې سند کې عجیب تفاول دی مولوي صاحبانو. تاسو فکر وکړئ څومره ښه نیکپالي ده پکې.
امام بخاری دې دقت ته سوچ کړی دی. دی وایي ما ته حدیث چې دی احمد ابن اشکاب بیان کړی دی. نو سند کې تفاول څنګه دی؟ اول احمد راوړی، نو احمد د چا نه دی؟ د حمد نه. او حمد چاته ویلی کېږي؟ ستاینې ته. دا یو. دویم بیا وایي چې دغه حدیث چې دی دا د احمد بیا استاد څوک دی؟ فضیل. نو فضیل تاسو وګورئ د فضل نه دی او فضل احسان ته ویلی کېږي. بیا د فضیل استاد پکې څوک دی؟ دې ځای کې عماره دی. عماره د عمارت نه، عمارت آبادۍ ته ویلی کېږي. او بیا په آخره کې د هغه استاد څوک دی؟ ابو زرعه دی. او ابو زرعه د زرع نه، او زرع چا ته ویلی کېږي؟ فصل ته ویلی کېږي. نو هلکه حمد کم تفاول، په فضیل کم تفاول، دغه رنګې په عمارت په عماره کې دې هم تفاول، او په چا کې؟ په ابو زرعه کې دې هم تفاول. ډېر یو ښه نیک پالي ده پکې. شارحینو لیکلي دا د سند احوال خو اول نه چې تاسو ته ما بیانول د امام بخاري رحمت الله علیه د اسانیدو په باره کې او دا وضاحت مو کړی چې اصح الاسانید کوم یو دی. نو د دې مرتبه چې علماو لیکلي ده په اسانیدو کې ډېر هغه اصح هم نه دی، کمزور هم نه دی، بلکې اوسط دی. اوسط مرتبه والا. وسط څنګه دی؟ نو هغه خو به دلته چونکې عن راغلی او قیسې مزي دی پکې هغه اوږده معامله ده. وسط دی. وسط په کوم اعتبار دی؟ تاسو وګورئ. یو لطافت چې علماو په دې سند کې لیکلی دی هغه دا سند خماسي سند دی. نور په خوشحاله نشي چې موږ د کتاب بخاري په اخره کې هم خماسیان راغلي یو. هغه نه، خماسي څه معنا؟ 5 روات پکې راغلي، 5. او دا روات شارحینو لیکلي چې کوم په دې سند کې ذکر دي نو د اهل کوفه دي. نو چې روات اهل کوفه شول، سره د دې نه چې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه شاګردان دا په مدینه منوره کې درس مدینه منوره کې کړی، تلمذ تینا خلکو په مدینه منوره کې کړی، خو د مدینه منورې د شاګردانو باوجود چې د مبارک هلته لرودله دا علم او خدمت د منحصر تر مدینه منورې پورې نه و، بلکې فیض د امام د حضرت ابو هریره رضی الله عنه دا هم په اتمې او اکملې طریقې باندې تر کوفې او تر نورو اکنافو د عالم پورې چې د هغه رسېدلی و. او بیا نو کوفه خو کوفه وه، نو وړوکی ځای خو نه و، نو تقریبا تر 500 صحابه کرامو چې دلته اوسېدلي وه تربیت یې کړی و د شاګردانو. په هغې کې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، په هغې کې حضرت عمار رضی الله عنه، په هغې کې حذیفه رضی الله عنه وه. دا درانده صحابه کرام دا هغه څوک چې دوی په کوفه کې اوسېدلي او تربیت یې هلته په کوفه کې حاصل کړی وه. آخري خبره چې درته کوم مولوي صاحبانو، کتاب اول کتاب الایمان، کتاب آخرنی کتاب التوحید یا کتاب الرد علی الجهمیه، او منځ کې په دې غټو حصو باندې چې تاسو ته ما وضاحت کړی چې جامع کوم کتاب ته وایي، عقیده او سیرت وغیره دا ټول شیان پکې راجمع دي. نو دې اوس ما تا ته څه الهام راکوي چې امام بخاري په اوله کې کتاب الایمان راوړه او په آخره کې چې دی کتاب التوحید راوړه. نو الهام دا دی اول عقیده درسته کا کتاب الایمان، د عقیدې د درستوالي پسې اعمال دې سم کا. نو اعمال به ځینې هغه دي چې تعلق د بدن سره دی او ځینې هغه دي چې تعلق د مال سره دی، دا ټول په خپل ځبان دې راوړه. نو چې عقیده دې هم درسته وه، اعمال دې هم درست وه، نو ګوره بیا چېرته داسې کار ونه کړي چې د جومات کونج دې رانیولی چې هلکه زه هسې نیک سړی یم نو بس زه څه کوم باطل خلک او په هغې ردود او د هغوی رازونه افشا کول خلکو ته، خو خپل عبادت سره مې کار دی، د نور خلکو سره مې څه کار دی؟ نه، کمال د ایمان باندې به په هغه صورت کې مشرف کېږي چې عقیده دې درسته وه، د عقیدې نه بعد په اعمالو دې راتګ وکړه او د اعمالو د راتګ نه بعد بیا راولګېږي په اهل باطلو باندې ردود وکړي، لکه څنګه دا به نهج چې د امام بخاري رحمت الله علیه وه. آخره کې راوړه کتاب الرد علی الجهمیه. نو ستاسو به دا نهج وي، عقیده به خپله درسته ساتئ، اعمال به هم درست ساتئ، او د بیکار او د مکرجنو خلکو رازونه دا به امت اسلام مسلمه ته افشا کوئ، خو په کوم انداز؟ د دغې نهج مطابق چې وخت په وخت تاسو ته ما وضاحت کړی دی. نن سبا امت تاسو ګورئ څومره فتنو سره مخ دی. دا موجوده حالاتو کې سیکولر خلک بیل لګیا دي، شبهات د دین اسلام په باره کې اچوي، نور چې دا کوم ګمراه جماعتونه دي په امت اسلام مسلمه کې چې دننه دا کوم بیکاره جماعتونه دي د دې په باب دا خلک لګیا دي، شبهات اچوي یو بل ته. دغه کوم عظیم او بهترین نظام چې رب العالمین موږ او تاسو ته راکړی چې په عقیدې د اهل سنت ولاړ دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په فقه ولاړ دی، د دې نظام په خلاف تاسو ګورئ خلک څومره شبهات اچوي، دا ټولې رسنۍ لګیا دي او همدې شي ته استخدام دي.
معمولی خبره یو کاګه د مولا د خولې نه نه راوتلي ته بیا ګوره رسنیو درته افشا کړي او د اسلامي نظام په خلاف باندې تبلیغات کوي. نو په دغې اساس و بنیاد باندې دا ستاسو شرعي وجیبه ده لکه شیخ صاحب محترم درته ویلی او دا مو مسؤلیت دی د خپلې عقیدې کلک او ټینګه دفاع، د خپلې عقیدې خدمت، د نهج د سلفو مطابق د اهل باطلو ردود په هغې باندې ردود او د هغې مکرونه افشا کول چې په هر انداز باندې دا به تاسو مخې ته ویسئ نو هله به درنه کامل خلک جوړ شي. او که دا شی نه و فکر مو دی چېرې به دغه د خیرات کتاب خلاص شو زه به چېرته به امامت ونیسم مقتدیان به سرسایې راکوي زکاتونه به ترېنه غونډوم او د خیره بله ورځ به ته شړلی د جومات نه نو دا خو بیا زموږ او ستاسو نهج نه دی مولي صاحبانو. دا د ټولو خبرو خلاصه و. رب العالمین دې موږ او تاسو ته ورباندې د عمل کولو توفیق راکړي. یوه اخرنۍ خبره چې زه تاسو ته کوم هغه د دغې کتاب په اړه باندې ده. مولي صاحبان تاسو ته معلومه وه د کتاب چې کوم موږ لیکلی د المیزان والصراط په نوم نو تقریبا ډېر پخوانه مو داسې ارمان و د ډېر پخوانه چې داسې یو علمي ذخیره موږ او تاسو برابره کړو چې هغه زموږ د دوستانو په لاس کې وي. صحیح ده هغه به وروسته دغه کړو چې دوی ته زه دا تشریح وکړم یو ځل. نو دا تقریبا چې دا پخوانه دا قصې راګرمې وې د مسلمانانو په درمیان کې چې دا کم مسایل اختلافي وو په دې باندې د خلکو ذهنونه خرابول. دا اوس وخت کې یو نوې فتنه چې د انکار حدیث برپا وه په لنډو وختونو کې که ستاسو فکر یې د انکار حدیث په فتنه کې د سحر نه انکار و چې سحر د سره شته نه لا دا به ویلې وي که څوک وایي چې سحر شته نه دغه دی په ما دې وکړي که نه او بیا که به چا ویل چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سحر شوی دی نو دا خو یې بیخي د قرآن کریم سره ټکر او تعرض والا خبره ګڼله وي دا خو د سره دروغ ده. هر کتاب چې لیکلی دی امام بخاري په کتاب چې د دوی اعتراضات یو اعتراض پکې دا دی چې امام بخاري دا حدیث رااخستی دی عیاذا بالله وایي دا دروغ دی د قرآن کریم سره ټکر دی چې په نبي علیه السلام باندې سحر شوی. دا ګوره په دې فیسبوکو کې ډېره ګرمه وه. د هغې تر څنګ که ستاسو فکر بل مولي صاحبانو د تراویح مسله راپورته شوله تراویح سنت دی او نه دی او نفل دی او فلان دی باره کې خلک نښتي وو. دا عوام زمونږ اکثره د دې نه منکر کړه تراویح چا نه کولې په دې روژو کې هلکه بس ملا صاحب نه مې اورېدلي نو یو سیوی و نفلي عبادت دی بس که دې وکړو که دې ونه کوئ که د خدای د خوښئ 8 رکاته کې او که د خوښئ 40 رکاته وکړه. دا قصې د خلکو تاولې راتاولې. د هغې تر څنګ یو بله بنیادي مسله وه دلته چې د امت مسلمه پکې فتنه کې پروت و چې هغه د مسلمانانو اجماعي عقیده و ان تر دې پورې چې ځینې علما لیکي حد تواتر ته رسېدلې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د معراج مسله وه. زمونږ او ستاسو په عقیده دا ده چې محبوب د معراج په شپه باندې اسمانونو ته لاړ د رب العالمین سره لقا شوې ده 50 منځونه او بیا 15 ته راغله. دا بار بار علما چې موږ او تاسو ته دا خبرې کوي او دلته به دا خبرې موږ ته زمزمه کېدلې اوس دومره په دې لنډ وخت کې ولاړ او بېرته راغې او فلانو دا شبهات دي عوامو ته ذهنونو کې اچول. دا دومره لنډ وخت کې لاړ سره کم د یو اسمان نه بل اسمان پورې 15,000 کاله مزل و بیا د بل اسمان نه بیا پسې بل اسمان و بیا هلته لاړ او ملاقات وشو بیا بېرته راغې. دا زمزمې به د خلکو ته کولې او دا مشکلات به د خلکو په منځ کې او دا د نوي جدید مسایلو چې دا د فتنې د انکار حدیث سره او یا د عثمانیانو د فتنې سره چې دی را برپا وه. دا یو د هغې تر څنګ چې دا نورې فتنې دلته په دې امت مسلمه کې سر را جوړې وې د عقیدې په باب باندې د تشبیح مسله وه د تعطیل مسله وه د رب العالمین د صفاتو د خدای تعالی د رؤیت مسله وه د الله تعالی د لیدو. یو بله مسله چې هم دغه فتنې د انکار حدیث پورې تړلې وه هغه مسله د قضا او د قدر وه. موږ او تاسو خو دا عقیده لرو چې دا څومره شیان په دې کائناتو کې دي نو دا د خدای تعالی د تقدیر نه بیرون نه دي بلکې دا د الله تعالی په قضا باندې دي. خلکو ته قضا چېرته ده او تقدیر چېرته دی چې مخکې نه یې درپسې لیکلي وه نو بیا عذاب درته ولې درکوي. دا فتنه را برپا وه اوس هم شته په دې رسنیو کې او دا زموږ د ځوانانو ذهنونه خرابول. یو بله فتنه چې دغه دی تاسو ته اوس ما وویلې هغه مسله د چا وه د وزن د اعمالو وه. یو بله فتنه چې هغه په دې امت کې خوره ده وایي دا جنت او جهنم وی ټیک ته دا مسلمانان او یا کافران به یو وخته پورې لاړ شي جنت ته به جنتیان لاړ شي او جهنم ته به جهنمیان. خو جهنم چې دی دا وایي همیشه بیا نه وي دا بس یو وخت کې د منځه ځي وایي ولې دا بېکاره خبرې وایي دا خو د خدای تعالی د عدل سره منافي خبره ده چې جهنم دی همیشه د پاره وي او په هغې کې د خلک سوځول کېږي او عذابونه دي د جبر او د اختیار مسله وي. او بله چې نن سبا په دې امت کې ډېره را جوړه ده وایي ښه نو تاسو چې وایي چې خدای تعالی لره جهت نشته او الله تعالی د مکان نه منزه دی نو دا د عوامو ذهنونه څومره دا خلک خرابوي په دې ټکي باندې. وایي جهتونه خو دغه دي چې موږ شمارو ښي طرف دی چپ طرف دی لاندې دی او بره. وایي تاسو چې را لګئ او دا خبره کوئ چې خدای تعالی نه بره دی
خدای تعالی نه ښکته دی نه ښي طرف ته دی نه چپ طرف ته دی او د جهتونو نه منزه دی او د مکان نه منزه دی نو جهتونه خو دغه دي چې دا موږ ته ښکاري دا څلور لاندې بره ښي طرف او چپ طرف نو چې په دې یو جهت کې خدای تعالی نه دی نو څه شو د عوامو ته نو څه شو وایي د دوی خلکو رایه دا دی چې خدای تعالی د سره شته نه هسې وایي د خلکو ته دا خبرې تاوی راتاوی دا چې خدای تعالی او جهاد کې دی که نه دی او خدای تعالی مکان کې شته او که نه او ذهن ورته شته که نه دا یو بنیادي مسله ده نشته په دې رسنیو کې زموږ عمده علما او اهل سنت علما کله دې مسلو ته راشي حق حیران ورته چې زه اوس دې کې څه وکړم او بیا په هغې څنګ کې د میسرات مسله وګوره دین هم دا رسنیو کې انکار حدیث فتنې ته تاسو وګورئ 1500 کاله مزل دی په پولیس رات بیا به بره خېږي او بیا به راکوزېږي دا وایي مړه چېرته عقل مني چې دا د خلک به دی خو په دې باندې روانېږي او په دې باندې دې پورې وځي دا لویې فتنې وې په دې امت کې خورې وې او دا دغه چې دی پکې روانو یو مسله پکې مسله د خلق القرآن ده قرآن کریم مخلوق دی د رب العالمین او کنه قدیم دی لکه دا اوس تاسو وګورئ په دې کې په خلکو کې مناظرې روانې کړي دي بیا ورسره چې دا نورې مسلې دي د حیات الانبیا د عرض د اعمالو د نبی علیه السلام د والدینو مسله د شفاعت مسله د کرامت مسله ورکه الله دې دایم لري خو تقریبا نو څه درته وایم چې دا څو دي او ډیر مسائل مو پکې راجمع کړي د صحابه کرامو امامت دی دارنګې د تکفیر مسله ده چې دا نن سبا خلک راپورته کېږي په دې ادنا ادنا ټکو باندې یو بل ته کافر او یو بل ته کافر کافر څوک دی او د تکفیر اصول څه شی دي کم سړي ته باید کافر وویلی شي شریعت په دې کې څومره حد پورې مو تا ته اجازت راکړی دی دا خبرې هم پکې راجمع کړي دي تشریع مصادر دي زیارت مسله ده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د امامت مسله ده ډېری خلک راپورته کېږي صدیق اکبر رضی الله عنه ته د ظالم نسبت کوي اعظم بالله وایي چې حق د امامت خو د حضرت علی رضی الله عنه او صدیق اکبر رضی الله عنه چې د امامت ته نه واخیسته نو دی غصب کړی دی ظلم کړی دی په دغه اساس او بنیاد باندې چې دی دا مسله مې ورته لیکلې ده چې خلافت حق د چاو خلیفه څوک دا تقریبا 3 مسایل په دې عنوان باندې په دې مې درته لګولي یو بل ټکی اساسي بنیادي چې درته وایم د صوفیه کرامو احوال مې درته پکې ذکر کړي تصوف څه شی دی مرتبه یې څه شی ده بیعت اولیاء کرامو څه شی دی او مرتبه یې څه شی ده د هغې ترڅنګ په صوفیه کرامو باندې احوال راځي د دې احوالو د صوفیه کرامو حیثیت څه شی دی او مرتبه یې څه شی ده نو 2 شیان موږ او تاسې پیژنو د صوفیه کرامو په احوالو کې غټ چې یو ته وجد ویلی کېږي د صوفیو او بل ته تواجد نو وجد څه شی دی دا مې درته تشریح کړی تواجد څه شی دی دا مې درته تشریح کړی چې په کوم انداز تواجد دی څه شی مرتبه په شریعت کې څومره ده موږ په غمو اخته یو یو طرف تل ته وځي یو سړي ټوپک او راکټ په اوږه یې کوي چې ګوره دا شی بیخي د سره شته نه او که چا وویل نو په دې سر دی ولا هغه هلته د انکار په غونډې ولاړ دی ورته او بل طرف ته صاحب دلته دی بل لین کې اخته وي مړه چې څه نخرې کوي نو کوئ په تصوف کې گنجایش شته نه دا مې درته لیکلي دي پکې چې زموږ او ستاسو منهج بین الافراط والتفریط دی د کمي او د زیاتي په درمیان کې دی چې زموږ او ستاسو کومه لاره ده دا متوسطه ده او معتدله ده دا مسایل ثابت دي نو په کوم انداز شریعت کې معیار څومره دی په شریعت کې انداز څومره دی نو دا مې درته دلته لیکلي په احسنه طریقه باندې او په بهتره طریقه باندې او په یو بهترین انداز کې چې دا د تصوف مسائل دي دغه اساس دی او دغه بنیاد دی په دې انداز مې درته لیکلي دي خو تقریبا دا 15 مسایل دي د ټولو تفصیل درته زه نشم کوی هغه څه دي چې زموږ او ستاسو امت مسلمه ورته ضرورت لري په دغه انداز نو تاسو وایئ چې مناسب کتابونه خو که نه دا خو ډېرو خلکو لیکلي نو په تا څه باعث چې ته راولګېدلې دا دې لیکه دا خو چې هر ځای ته لاړ شي تاسو کتاب په مکتبه کې پیدا کېږي خلکو لیکلي دي شته دی موجود دي نو په ما څه باعث چې ما په دې لین کتاب ولیکه کنې دا طالبان ته زما ذوق معلوم دی په دې شي زما ذوق نه چې زه کتاب ولیکم 2 باعث او راباندې عمومي زما خپل فکر دا و چې زه خپل تصنیفات وکړم او انشاءالله لړۍ روانه دوستانو ته معلومه ده چې ما کتابونه لیکلي دي په غټ معیار باندې د ټولو نه اساسي او بنیادي کتاب چې هغه ما تصنیف کړی دی او لیکلی مې دی هغه اسلامي او شرعي سیاست دی پرون مې مفتي صاحب ته ورکړه هغه راته ویلې چې شیخ صاحب دا خو خپله تقریبا 200-300 صفحو تخریج ته ضرورت لري نو همداسې دا هغه څه دی انشاءالله چې هغه به راشي هغه به هم تاسو وینئ چې اسلامي سیاست څه شي ته ویلی کېږي سیاسي مسلمان څوک دی د سیاست او د اسلام په خپلو کې سره څه مناسبت دی ډېر یو د امیر المؤمنین نه راواخله تر یو فرد عسکره پورې مسؤلیت په نظام کې څه شی دی دا نظام د ځمکې په سر څه رقم جوړېږي څوک به یې جوړوي د جوړولو حق د چا دی چې جوړ شو نو په هغې کې ارکان څه شی دي نو دا هغه کتاب دی چې انشاءالله په 500-600 صفحو باندې به مشتمل وي هغه ما لیکلی اصل فکر زما تمرکز په دغه ټکي باندې و
چې داسې شی ولیکم چې نن سبا خلک لګیا دي د سیکولریزم په نوم باندې د جمهوریت په نوم باندې دغه رنګې په نورو نومونو باندې د اسلامي نظام تخریب کوي او خلکو ته وسوسې او شبهات چې د خلکو نظام په کار دی او د ولس نظام په کار دی. دا کتاب ما په دې اساس لیکلی چې نظام به د چا وي او نظام به څوک جوړوي. نو خلاصه دا ده چې نظام د رب العالمین دی او جوړیږي به د رب العالمین د لوري او جوړیږي به د الله تعالی د شریعت مطابق. دا دغه کتاب خلاصه ده. دا هر چا مسؤلیتونه پکې وو خو چې دا ادا یو دویم چې ما په کار کړی دی انشاءالله هغه هم تکمیل دی اساسي او بنیادي هغه دا چې قدیم او جدید تجارت. دا هغه موضوع چې نن سبا دوستانو په دې دواړو اړخونو لیکنې نه دي کړي په یو اړخ باندې لیکنې پیدا کیږي. قدیم او جدید تجارت څه معنی؟ مخکې د تجارت شکل سره کم اوس تجارت سره کم دی. مخکنی تجارت کې مفاسد کوم کوم اوسنی تجارت کې مفاسد کوم دي؟ روا اړخونه کوم دي؟ ناروا اړخونه کوم دي؟ نو دا تقریبا یو لوی دوخیم کتاب دی د 400 صفحو کې. په دې باندې ما کار کړو چې دې ته امت ضرورت لري او دا باید واخلي او دا هغې ته ورته نور کتابونه چې ما لیکلي وو د کتابونو شروحات دي دا چې کوم درسي کتابونه موږ وایو انشاءالله هغه به ستاسو مخې ته راشي. خو دې کتاب کې باعث په ما 2 شیانو. یو باعث دا چې نن سبا د اهل سنت تعقیدي چې څومره خلاف خلک دي موږ ستاسو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب هلته تللي سرخوړلو معقولات ویلي منطق علم یې ویلی زموږ اهل سنت علماو مخې ته چې راشي کینی ورسره نو دعوه چې ورته ورکوي نو خپله دعوې داسې یو منطقي نمت باندې لیکلي چې زموږ اهل سنت علما یې وګوري نو د دې ورته جواب دعوه سره کم لیکي او هغه به داسې تنقیح انداز کې منقحه دعوه درته لیکلي چې حق حیران به دې کي. یو دلته ورته دوی حیران دي. دویم دا یو باعث نو ما دا کتاب ولیکه په دغه اساس چې څومره دعوی او دا مسائل تر 15 پورې په دې کتاب کې لیکل شوي دي دا ټول په منطقي نمت او په منطقي طرز باندې دي. دغه خلکو چې کومه دعوه دا هغه په منطقي طرز کې لیکلې او زمونږ چې کومه دعوی دی هغه په منطقي طرز کې لیکلې. خلاصه دغه دا ده اول په دغه کتاب کې چې هر مسله ده بیان د مسلې بیا چې دغه دعوه زمونږه بیا دغه دعوی اثبات صغرا کبرا بیا په 3مه مرتبه کې شرح د صغرا او د کبرا په 4مه مرتبه کې اعتراضات په دغه دعوی په 5مه مرتبه کې جوابات زمونږ د دوی د ردودونه او په 6مه مرتبه کې دعوه د منکرینو 9مه مرتبه کې مفاسد او 8مه مرتبه کې ردود او په 9مه مرتبه کې خاتمه. دا هر مسله په دغه تقریبا 8 مباحث باندې مشتمل ده. په همدې طرز ما لیکلي دا ما یو علمي کتاب لیکلی پرونه ته بلال مولوي صاحب ویل دا خو بېلې شرح ته ضرورت لري دا به داسې وي انشاءالله دا کتاب داسې ما نه دی لیکلی دا به بېلې شرحې ته ضرورت لري. دا چې منکرین نن سبا لګیا دي او دا چغې وي چې په اهل سنتو کې علما نشته دی او په دې اهل سنتو داسې ګرم راځي او په دې سترګو کې ورته ګوتې نه نباسي نو زما امید دی چې دا وګوري نو دا ادراک به دوی ته کېږي چې په اهل سنتو کې علما شته او که نه او دا اندازه دوی ته لګېږي چې اهل سنت خپلې دعوې په کوم اندازو په کوم نهج باندې لیکلی شي دا مې په دې انداز لیکلی دی او علمي وسله ده د تاسو سره د طالب العلمانو سره او د علماو سره دا داسې یو کتاب دی چې دا تاسو سره وي نو بس میزان دی نو تله ده انشاءالله هېڅوک به د دې نه بعد تاسو ته جرأت ونه کړي چې تاسو باندې ګرم راشي او درته وي چې لکه دا د عقیده د اهل سنت خلاف ده او نه به دا جرأت څوک وکړي انشاءالله امید دی د رب العالمین درګاه کې چې تر څو دا کتاب د خلکو ته ورسېږي. نو یو باعث را باندې دغه ټکی وه او دویم اساسي او بنیادي باعث دا خاص کر په باب د عقایدو کې او بیا په باب د چا کې د تصوف او د طریقت کې مړی یو بازار جوړ دی چې هر څوک یو کار کوي که نه نو بس په صوفي باندې راتپلی او په مولا یې راتپلی. دا نن سبا د فیسبوکونو ته وګورئ که نه یو سړی دی صاحب د ښځو کالي اغوستي ګډېږي نو چې هغه د فیسبوکو ته شي نو هم زموږ نوم یې ورسره لیکلی وي دغه دي. ځینې خلک دي صاحب هلته کم یو هسې مخې ته اچولی دی ګډېږي صاحب نو هغه هم په موږ راوتی وایي دا هم دغه دي. بس صاحب ځي تی هلته بل راجګ شوی په جومات کې صاحب یو بل باندې لاسونه اچولي په شریک اتڼ شروع نو هغه هم په موږ راته وایي هغه هم دغه دي. چېرته صاحب خلک پراته یو پروت یو بل پې د پاسه پروت یو سینه پیسولی نو خلک وایي هم دغه دي. ورک کوئ که نه خو چې دا څومره کیسې دي هم دغه دي او هم دغه دي. نو دا کتاب ما لیکلی دا یو میزان دی. موږ پکې خپل حالت د صوفیه کرامو او د خپلو مشایخو تعلیم او د خپلو مشایخو تربیت او روزنه هغه مو پکې لیکلی ده. زموږ ټول امت مسلمه ته هم خواست دا دی چې موږ چې پېژنئ نو په دې معیاره مو پېژنئ. اوس د دې نه اخواته کې یو سړی لګیا دی او هغه هره نخره کوي نو نه ورسره موږ کوم تعلق لرو نه مو ورسره دوستي شته نه د کړنو اثبات کوو. دا هغه شی اثبات موږ کوو چې کوم شی شریعت ثابت کړی او چې شریعت نه ثابت کړی نو خدای چې ټوټې ټوټې ممکن ورباندې ولا کې را سره وماني او که چېرته دنیا نومونه را باندې کېدي خدای کې را سره وماني. او چې ما قصه تاسو ته ما کړې وه که نه سړی منارې ته ختلی او بل نوی راغلی او چېرته اذان نه اورېدلی دی پاس لګیا او اذان یې کړ
نو دی لاندې راغلی اول ځل دی چې اذان اوري په ژوند کې، نو بس ګوري چې دا څه قصه ده، نوې کلمات اوري. نو دی پاس مناره کې ولاړ دی، پخوا به ځانونه خل منارو کې کول که نه، وایي د لاندې نه ورته چغه کړې مړه چې څومره چغې م ووایې که نه، خو اخر به راکوزېږي. نو دا چې څوک څومره هم چغې ووهي اخر به شریعت میزان ته راځي چې د شریعت میزان څه شی دی؟ دا کتاب ته معلوم میزان لیکلی، دا میزان دی او دا زموږ میزان دی. زموږ علماو ته هلته زموږ دوستان چې راغلي، علما راغلي، زموږ د نسبت نه بیرون خلک دي، زموږ نور بیروني دوستان دي، کبر او حسد او د یو بل سره دشمني او د یو بل هتک او د یو بل سپکاوی، دې شیانو ته ضرورت نشته. مونږ پیژنئ، مونږ په دې میزان وپېژنئ. زه اکثره د علماو ته چې کښېنم او دا زړونو کې کله ناکله بعضې شبهات لري او خدشات لري زموږ د دوستانو په باب، زه بیا ورته وایم چې تاسو مونږ سره زیاتی کوئ. ولې زیاتی دا دی؟ مونږ عقیده دوه ډوله تاسو ته تشریح کېږي. یو هغه څوک درته تشریح کوي چې زموږ مخالفین دي، او دویم چې عقیده درته تشریح کوو مونږ، نو خپله مونږ درته تشریح کوو. مونږ هم وایو چې زموږ عقیده دغه شی ده، بیرون خلک لګیا دي، هغوی هم درته زموږ عقیده تشریح کوي، او تاسو زموږ د خولې خبرې نه اورئ، د نورو اورئ. چې کوم مخالف دی دغه اوري، زما نه اوري. عقیده زما د تشریح کوي درته، بل زما خبره ته نه مني او د بل مني، خو بېانصافي کوي. نو زموږ علماو ته هم خواسته دی چې زموږ منهج دغه دی چې دا کوم شی مو د کتاب کې درته لیکلی، دا مو عقیده ده، په دغې اساس دا را باندې باعث و چې دا شی ما مقدم که دې شي ته زما فکر نه و، نور سوچونه مې و، نور شیانو انشاءالله هغه به هم راشي که ژوند و تاسو د ژوند دعاګانې کوئ. نو دا میزان دی، دا تله ده. نوم مې ورته څنګه انتخاب کړی دی شیوخو د شیخ صاحب د دوستانو په مشوره باندې، تاسو به چې دا څلور ټکي نوم دې څنګه ورکړی؟ میزان دی، صراط دی، او فی تمحیص دعوی الفرق والطرقات. دا کتاب په څلور قسمه مسایلو مشتمل دی. طرز منطقي دی، نو میزان علم المنطق ده. یو عقیدی مسایل پکې دي، صراط. دویم تمحیص د دعویو دی، پکې زموږ دعویو د منکرینو دعوی هم پکې ذکر دي، نو دا دی دوه. او د تصوف او د سلوک مسایل پکې دي، نو والطرقات. دا څلور شیان پکې وه، په دغه اساس باندې مو دا کتاب منتخب کړی دی او لیکلی مو دی. نو چې زموږ کوم خپل دوستان وي دا واخلئ، ضرور هر یو یې د ځان سره واخلئ. تاسو ته رب العالمین په ذات یقین وکړي، خو بس څه وکړو، نو د ژوند ترتیب داسې دی، نه کېدله که د ما ذوق دا و چې دا موږ چاپ کړو، د دوستانو ته مو همداسې ورکړی وای چې تاسو دا واخلئ او سره وي. دلته خو تاسو ته د کتاب اندازه بیا لګېږي، نو داسې په واړه معیار مو نه دی چاپ کړی، په قوي معیار مو چاپ کړی، کاغذ یو ګتی یو، یعنې چې تاسو دا کتاب وګورئ پاڼې راوړئ بیا درته اندازه لګېږي. نو ټول یې واخلئ، وی ګورئ، مطالعه کې دا ستاسو وسلم ده، دا ستاسو ترازم ده، دا ستاسو عقیدم ده، دا ستاسو میزان هم دی. زموږ دپاره به صدقه جاریه وي، او تاسو به چې دی انشاءالله سترګې ورباندې لوړې وي په امت مسلمه کې. او د کتاب سر کې ما لیکلي دي، نو بیا خو بس موږ انسانان یو، ډېر په جلتي او په تلوار سره مو ولیکه. د اخره کې خو 3 شپې قریب تر سبا به ناست وم، مفتي صاحب وري خوب کې ډېرې خوارې وکړې. نو اس دې ته موږ جوړ نه شو چې موږ یې دوباره کتلی وي او تصحیح مو کړی وي ورته، وخت ته لنډېدو په اساس باندې چې وخت را باندې لنډ و، راجمع مو کړو، نو ممکن بندګان وي، غلطۍ به پکې وي. نو که څه پکې وي نو هغې ته په نظر د تعصب مه ګورئ، موږ ته را په ګوته کوي چې دا غلطي پکې ده، آینده دپاره که بیا موږ چاپ کړو نو هغه غلطي به ترېنه لرې کړو. نور مو رب العالمین آباد او خوشحال لره، الله تعالی مو درجات بلند که. او دا دوست لیکلی وي، بعضې خلک وایي چې دا سفیان الله، دا حدیث دی په ترمیزي کې دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت به تر هغه وخته پورې نه قیمېږي چې تر څو پورې په مخ د مځکه باندې حتی یقال الله الله، دا کلمات دی حدیث مبارک چې تر څو په مخ د مځکه څوک الله الله وایي نو قیامت به قیمېږي نه. یو او بیا اسماعیل حقي رحمت الله علیه لیکلي د الله چونکې اسم ذات دی، تاسې نور اذکار چې دی تاسو راواخلئ، نو چې کوم مرکب اسما دي نو دغې خو خپل فضیلت دی. او د الله الله چې دی نو چې یو بندی وایي دا هغه ذکر دی چې بغیر د لالچ نه، لالچ دا معنا وایي که یو سړی را لګېږي یا رحمان وایي، نو رحمان کې خو ماده د رحمت پرته د مهرباني، نو طبعا د رب العالمین د رحمت امید به هم لري چې خدایه ستا د رحمت امید لرم او رحمت راکړه. چې دی را ولګېږي الله وایي، مقصود صرف او صرف د رب العالمین رضا پکې وي، د نور چې تمه او لالچونه امیدونه نه لري د ځان سره. نو الله مو خوشحاله کړه او سرلوړي اوسئ. سبا دا څنګه چې راغلي یاستئ مېلمنو تاسو ته وایم، چونکې تاسو ته وضعیت زموږ معلوم دی، لږ را سره بې نظمي مه کوئ، مونځ کوو، مانځه پسې بار ډوډۍ خورو، او دا دوستان وایي چې د کتاب دپاره څه شی مراسم لرو صبر وکړه بس. خو بیا تاسو ته موږ هلته حجرو والا سره خبرې کړي دي، ټول مېلمانه به موږ هلته لیږو،
په یو کسب هم نه پاتې کېږي. شپې انتظام هم درته کړی دی، بیا د سحر دپاره مو انتظام هم درته کړی. سبا چې زموږ کومه جلسه ده په دغه اعتبار باندې درانه مشران علما او مشایخ مو راغوښتي دي را سره پکې شرکت وکړي، وازري را سره وکړي او نور په دې مجلسونو کې نو اکثره ډېر نیمګړتیاوې موږ نه وي په دغه اساس د مېلمنو چې هغه سره کم د شان سره ښه هغسې خدمت موږ نشو کولی. دا به سره دا ترتیب کو نو هغې کې به تاسو رانه خفه کېږئ نه. الله مو سرلوړي و آباد لرو. دا کتاب مولوي صاحبان ته هم چلته درته راوړي، دوستان یې د ځان سره واخلئ، ځئ ځان سره یې ویسئ. انشاءالله چې تاسې وګورئ نو هغه علمي تنده مو ماتېږي ورباندې. درود شریف په شوق سره اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللهم صل علی سیدنا مولانا. لمونځ کوم او هغې پسې بیا یې متصل ډوډۍ خورو.